ښاغلی باخبر د نوو ناولدو خبرونو سره حاضر دی. اوس به تاسو زموږ د شاوخوا په کورونو کې د ماتو سوو سرونه د اکشن او ماردار څخه ډک خبرونه واورئ. زموږ نماینده الله پته خبر راکړی دی چې نن یو ډیر فرمان بردار سړي د خپلې مور څخه په دې خبره وهل وخوړل چې مور یې سهار وختي د ده له کمرې څخه په راوتلي کچره کې د مونګپلیو هغه خورونه ولیدل چې ده او ښځې به ماښام د مور څخه پټې خوړلې وې. ایکسکیوز می، یو مونګپلی ستاسو په اجازه. د یو بل خبر له مخې الله پته وایي چې نن د یوې مژور او خواشي په دې خبره تو میاو میاو وسو چې مژور به هره شپه د دیګ د سر غوړ شوروا خپله خوړل او سپیرې اوبه به یې خواشي ته ورکولې. په دې خبره خواشي په اکشن کې راغله او د موږ سره یې کشتي شروع کړه. په دې کشتي کې د خواشي لاس مات او د مژور پښه زخمي سول. د دې څخه علاوه په دې جنګ کې 12 ګیلاسونه مات او 3 د وریجو پتنوسونه په حق ورسېدل. دغه رنګه یو بل ځای الله پته فرمایي چې نن یو سړي د خپلې ښځې له لاسه 14 د چوټو وارونه وخوړل. د دې وجه راښوول سوې ده چې ښځې د سړي څخه د VCR فرمایش کړی و او هغه بیچاره د دفتر څخه د چایپاني د ساټیج له کبله VCR نه راوړی. په دې باندې ښځه جلالي سوه او سړی په خپل 12 نمبره بوټونو باندې په سر باندې لګاو کړ. په دې باندې یو کاکړی غاړه. دا زه چې ډنګرېږم له ماینې څخه ویرېږم. او اوس یو ضروري اعلان د هغه خلکو دپاره چې د ښځو له لاسه هره ورځ د وهلو سره مخامخ کیږي او خپله دفاع نسي کولی. ټوپ مانډو کلب ستاسو د سهولت دپاره یو کلب خلاص کړی دی. په دې کلب کې د ښځو سره د جنګ په وخت د دفاع نوي او جدیدي طریقې ورزده کول کیږي. ختم.